داغونه یو هلک ته چې همیشه به په غوسه کېده خپل پلار د میخونو کڅوړه ورکړه. ورته ویې ویل هر وخت چې په قهر شې د لرګو په دیوالګي باندې یو میخ ټک وهه. په اوله ورځ هلک 37 میخونه ټک وهل. دا شمېر وار په وار کمېده ځکه د میخ تر ټک وهلو د قهر ایسارول اسان وو. اخر داسې وخت راغی چې هلک نه په قهرېده. دغه وخت پلار زوی ته وویل اوس نو هره ورځ یو میخ راباسه. زوی د میخونو په رایستلو پیل وکړ او هغه ورځ راورسېده چې په لرګو باندې هیڅ ټک وهلی میخ پاتې نه و. پلار زوی ته وویل دلته اوس هیڅ میخ نه دی پاتې مګر نښې پاتې دي. غوسه هم دغسې وبوله. که یو چاته تونده خبره وکړو او وروسته هر څومره بښنې وغواړو خو د هغه په زړه کې یې داغ پاتې وي.